درنو دوستانو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت تاسې او موږ او ټوله بشریت د کورونا د خطرناک ویروس څخه په خپل امان کې لري. نن د 1499 لمریز کال د سور د میاشتې 3 نیټه ده. زه هم چې کله بیکاره سم نو یو شی لیکم. زما یو کتاب دی چې اصلي څیرې نومیږي. د دې کتاب ځینې موضوعات چې باید هغه د نظم په شکل باندې وویل سي. دا ځل مې سوژه دا وه چې موږ تاسې په خپل سیمه ییز فرهنګ کې دا لرو چې خرطوبي ده او خرګري ده او خر بې فرهنګه دي پلان کوي. دا څه خر کارونه کېږي. په همدې اړوند مو یو نظم جوړ کړی دی چې د نظم سرلیک دی وایي خر د خرطوبۍ څخه دفاع کوي. دا نظم یو تجزیه شکل لري خو د طنز په قالب کې ځینې ډېر جالب موضوعات دي. د خره څخه مو ځینې پوښتنې کړي دي چې ستاسې اړوند دا مسایل دي او هغو ډېر منطقي جوابونه راکړي دي. بیا د انسانانو سم ځینې پوښتنې کړي دي. په دې هیله چې حوصله وکړئ او دا نظم واورئ. ستاسې د مخکني پیرزونو څخه مننه چې زما نورو ویډیوګانو ته مو کومنټونه ورکړي وو، هغه مو شیر کړي وو. ستاسو څخه ډېره مننه. د نظم سرلیک دی وایي خر د خرطوبۍ څخه دفاع کوي. غوښ پر نیسه څه عجب خوږه کیسه ده، ما د خره سره چې کړې مرکه ده. څو کلونه کېږي زما داسې سودا ده چې د خرو دا خرطوبي په څه معنا ده چې هر ځلې مې د خره څه کړه غوښتنه. خر ویله چې وسبکه وپوښتنه، زه په کار باندې اخته یم، اوزګار نه یم، د خاوند ظلم ستون څه قرار نه یم. دا وختونه تېرېدل خر راڅه ورکو، په درانه بارو یې شا همیشه ډکو. تر څو میاشتې وروسته فرصت برابر سو، د خرخان په دروازه کې زما نظر سو. خر ناجوړې دی په خپله طویله کې، د خاوند د ظلم ژاړې په ګیله کې. ورته ومې ویل روغ رمټ دې غواړم، اوږده عمر په سالم صحت دې غواړم. خر ویله صحت غواړم چې د کار سم، په خوارۍ سمه لګا د خرو سردار سم. د اوږده عمر آزار مې په کار نه دی، د ابد ژوندون بازار مې په کار نه دی. د انسان په شان حریص د ژوندون نه یم چې څلور مېرمنې وکړم مفتون نه یم. هغه تاسې انسانان د ژوند حریص یاست، انسانیت نه پېژنئ، بوخت په تبعیض یاست. خوب خوراک او په شهوت مو زندګي ده، جهالت او په رشوت مو زندګي ده. په رشوت مو آباد کړي بنګلي دي، په خیانت مو پړسېدلي ټول کلمې دي. یا په غصب باندې اخته یا په ظلمت یاست، په تعصب باندې اخته یا په غیبت یاست. په درواغو مو جوړ کړي پاچاهي ده، هم چور کړي مو د خپل وطن هستي ده. وروسته یې وویل چې وس کوه پوښتنه، مرکې ته زه حاضر یم سل سلنه. زما پوښتنه وه د خره څه په دې شان چې د خره معنا به څه وي پر جهان. یعنې خر ولې پیدا دی دې دنیا کې، د خرو خیر چا دی لیدلی په رښتیا کې. خر په خندا سو ویلی چې ساده یې، خر په خندا سو ویلی چې ساده یې، ته لا خر نه پېژنې څه فهمېده یې. خر د خیر او د خندا ښکلی حیوان دی، خدمتګار او باروړونکی د انسان دی. موږ خره هېڅ وخت چاته شر نه دی جوړ کړي، ستاسې ژوند ته مو خطر نه دی جوړ کړي. زموږ نیکه هم د عیسی نبي خادم و، په طواف کې د کعبې ورته لازم و. موږ خره نه یو و بشر ته لوی ازار، نه مو مځکه غصب کړي دي د ښار، نه پر ډلې ویشل سوي، نه جاهل یو، نه مو یو بل دی وژلی، نه قاتل یو. ټول خره یو او د خرو په شان مو ژوند دی، تبعیض نه لرو، دغه مو د ژوند خوند دی. ستاسو بار په امانت په خپله شاوړو، د روزګاره سختي پر دې دنیا وړو. امانت کې وفادار هوم صادق یو، چې هر څوک مو پر شا سپور سي موافق یو. موږ پیدا یو چې پر شا باندې بار یوسو، ستاسو بار تر هر ځایه قرار یوسو. بېننګي د خرو په ذات کې رواج نه دی، نامردي زموږ عادت او مزاج نه دی. ستا په یاد پارلماني انتخابات دي، هم ټاکنې دي په یاد هم خرابات دي. پارلمان ته وکیلان و انتخاب، کمیسون و د ټاکنې خرابات. شمالي ولایتو کلي او بانډو ته رایې پاڼې باید تللي وی و غرو ته. د موټر امکانات نه وو پر دې لارو، موږ خرو واخیستله دنده د دې چارو. صندوقونه او رایې پاڼې مو په شا کړل، لوړو غرو ته کړه مو پورته له ارخوا کړل. بیا د غرو څخه مو کلي ته ستانه کړل، خپله دنده مو اجرا صادقانه کړل. یو صندوق نه راڅه ورک نه راڅه مات سو، ټول رایې پاڼې مو محفوظ زړه مو په شا سو. خو افسوس تاسې پر حال ای انسانانو، خیانتو څه نه شرمېږي جاهلانو. پاڼې ورکې سولې او صندوقان ورک سول، د مظلوم ملت رښتیني ارمان ورک سول. شفافت او عدالت ډالر پایمال کړل، انسانیت او اسلامیت غلو حلال کړل. خو موږ خره شرمنده نه یو، امانت کې افتخار لرو د ژوند په هر حالت کې. د جهاد دوره د یاد دی ای انسانه، پر دې ملک باندې څه ظلم مو روانه. پر هیواد د سرو لښکرو لوی تیری و، پر دې خاوره د کفارو زورواکۍ و. پر هیواد د سرو لښکرو لوی تیری و، پر دې خاوره د کفارو زورواکۍ و. ټول ملت په ستر جهاد ورته ولاړ و، په ایمان او اعتقاد ورته ولاړ و. سرو لښکرو سره جنګ و د ایمان، دین او خاوره او ژغورله هر افغان. همسایه ملکو کوله کومکونه، توپکانې راکول هم یې توپونه. پر موږ خرو به ټوله بار دغه سامانو، د دشمن ماته زموږ هم لوی ارمانو. لوړو غرو باندې توپونه مو په شا وه، مجاهد سره ملاتړ زموږ وفا وه.
زموږ ونډه په جهاد کې نه ایریږي د کفارو ماته هیڅ وخت نه ورکېږي کفار مات شول او جهاد شولو کامیاب د شهید د وینو جوړ سو ګل ګلاب د جهاد تر کامیابۍ وروسته محشر سو د قدرت پر ویش ملت مو در بدر سو په توپو مو ورانوله ټول کورونه په مرمۍ به مو وژله خپله وړونه په زرهاوې انسانان مو قتل عام کړ د وطن پاکې انجونې مو بدنام کړ یو ور ولاړه سوه کعبې ته چې توبه کړي په قرآن باندې قسم مو فیصله کړي نه قسم او نه وعدې ته وفادار سواست نه الله او نه توبې ته وفادار سواست پر تاجک او پر پښتون باندې مو جنګ و پر ابشار او چلستون باندې مو جنګ و ډلې ډلې د قرآن نه ناخبر سواست د الله او د سبحان نه ناخبر سواست خو موږ خره هغسې خره ثابته پاته نه یې ږدو لنګته د خپل قوم وشاته موږ غلجۍ او درانۍ نه پېژنو کابلۍ او کندارۍ نه پېژنو نه تعصب او نه تبیس په موږ کې شته نه د تورو سپین تمیز په موږ کې شته ما ویل بس دی خره مه کوه صفت خپل ما ویل بس دی خره مه کوه صفت خپل قوم ته اتل وایې نه منې بل که دا خره داسې نامیان یو غښتلي متلونه یې پر څه پر دوی ویلي دا متل همیش په خلکو کې یادېږي وایي خر د ګل په بوی نو څه پوهېږي خره اوس نو جواب را د دې متل کړه په جواب سره یې ځان د خرو اتل کړه خره وویل دا ډېر ښکلی متل دی خره وویل دا ډېر ښکلی متل دی خر په ګل هېڅ نه پوهېږي معنا بل دی دا متل په دې معنا دی ویل سوی د جاهل انسان مثال پکښې یاد سوی همدا اوس ته د هیواد جاهل کسان چې قدرت ته رسېدلي وي نادان په چوکۍ او په مقام کله پوهېږي په اخلاق د یوه انسان کله پوهېږي اداره یې د شخصي بندار کوټه ده په دفتر کې توتانۍ ورته پرته ده په رشوت یې پیدا کړي موټران دي مرمیزید 4 دانې کورزنګان دي سواد نه لري وکیل او مشاور وي په نظام کې د پاچا څنګ کې حاضر وي نه شریعت او نه اسلام باندې خبر وي په نظام کې پر ملت باندې رهبر وي نه حلال او نه حرام نه پیژني نه ادب او خوش کلام نه پیژني اداره کې فساد کوي غمبور دی په غلا باندې اخته وي یا په چور اوس خو پوس وي خر او ګل په څه معنا دی اداره په جاهلانو مبتلا دی که صادق او عالم راسي ادارې ته که مؤمن او پوهان راسي دې رشتې ته آیا بیا به اداره کې نو فساد وي آیا بیا به اداره کې نو فساد وي ستا ملک به په نااهلو بیا برباد وي خر که ولاړ سي ګلستان ته حال به څه وي د هر ګل د خوشبويي احوال به څه وي خر په پروړو اموخته دی نه په ګل خشکلا څه پیژني عشق د بلبل خره په کونج د طویله کې خوندور وي خره د بار په سلسله کې زورور وي هېڅ خر نه لري لاحق د هېڅ مقام هېڅ خر نه لري لاحق د هېڅ مقام خر به نه پورته کوي پر سر د بام که مو خره ته کوم منصب او مقام ورکړل په نظام کې مو قدرت او انعام ورکړل نه به سوله او عدالت وي په هیواد کې نه به خیر نه به خدمت وي په هیواد کې فقر لوږه په وطن کې به قانون وي خان به مس ګرځي غریب به په جنون وي د خرو دنده بار راوړل او بار راوړل دي د خرو دنده بار راوړل او بار راوړل دي نه په څنګ کې د پاچا کښېنستل دي دغه کلیپ ووینئ بیا هم دا نظم ادامه لري کوچنیواله کې اما بهترین ملګری خرکار سو نه رښتیا درته او اما اماسونه ډېر خوښېدل ام لرې له مخې نه م خره مې خوښېدل نظم ادامه لري د خره دنده بار راوړل او بار راوړل دي نه په څنګ کې د پاچا کښېنستل دي که پاچا د خرو ملګري هم یې یارو که پاچا د خرو ملګري هم یې یارو که دربار کې د پاچا د خرو بنډارو په دې پوه چې په ملک قانون نسته د امنیت او عدالت هېڅ سمون نسته خرطوبي به په نظام کې یو فرهنګ وي فقر لوږه به حاکم او تل به جنګ وي ما ویل خره ته خو سم دم سیاست پوه ما ویل خره ته خو سم دم سیاست پوه د هیواد په درد خبر په ارشي پوه کاشکې ستا ادراک لرلی دا سیاسون وای کاشکې ستا ادراک لرلی دا سیاسون وای په هیواد کې به اوس عدل او قانون وای آیا نور نصیحت لرې هم او انسان ته چې زه یې نشر پر فیسبوک کړم هر افغان ته خره ویله چې لرمه نصیحتونه په الله هم در کومه قسمونه موږ ته مه راجې کوئ دغه کارونه ټول په تاسې کې رواج دي فساتونه ګناه وکړي بیا پر خرو باندې تاوان کړي ګناه وکړي بیا پر خرو باندې تاوان کړي خپل جهالت و موږ خرو ته په نشان کړي ولې وایه چې پلانکی خر بې غیرته ولې وایه چې پلانکی خر بې غیرته چا لیدلی دي په خره کې دا صفته ولې وایه چې پلانکی خر زناکار دی زناکار په خرو کې نسته افتخار دی ولې وایه چې پلانکی خر لیواتکار دی په موږ خرو کې لیوات نسته د خدای کار دی کله وایه چې پلانکی خر شرابخوره کله وایه چې پلانکی خر شرابخوره شرابخور په خرو کې نسته ته یې وروره یا هم وایه خر د وس دی دا پلانکی د وسې په خرو کې نسته هیڅ ګړی کله وایه پلانکی خر غاصب کار دی کله وایه پلانکی خر غاصب کار دی غصب حرام دی خره د غصب څخه بیزار دی همیشه وایاست د خره رشوت خوران همیشه وایاست د خره رشوت خوران نسته یو رشوت خور خر پر ټول جهان خر پوهیږي د رشوت پیسې حرام دي خر پوهیږي د رشوت پیسې حرام دي رشوت خوره حرامونی او بدنام دي کله وایه چې پلانکی خر بې فرهنګه بې ادبه دی پلانکی او لوی بې ننګه
موږ خره نه یو بې فرهنګ او نه بې ننګه خرخانه کې قرار ناست بیزار د جنګه یا هم وایه چې پلانکی خر قاتل دی قتل نه بخشي الله قاتل جاهل دی موږ خره نه وژنو خپل وروڼه او دوستان موږ خره نه وژنو خپل وروڼه او دوستان موږ بیریږو د عذابه د سبحان معذرت د دې خبرې غواړم وروره معذرت د دې خبرې غواړم وروره دا خبره چې کومه لږ په زوره کله وایه چې پلانکۍ خره فاحشه ده بې حیا او بې سیرته خره ایله ده په موږ خرو کې فاحشه او مردار نسته په موږ خرو کې فاحشه او مردار نسته په موږ خرو کې مردګه او غدار نسته یا هم وایه خر بوټ پاکه دی پلانکۍ غوړمال د هر چارواکه دی پلانکۍ چاپلوسي د سپو عادت وي ای انسانه چاپلوسي د سپو عادت وي ای انسانه خره دي چاپلوسان پر دې جهانه یا هم وایست دا سړی خر نشهیي دی یا هم وایست دا سړی خر نشهیي دی بې غیرته بې همته هیرویني دی خره نه کوي نشې حرام دي خره نه کوي نشې حرام دي ټول معتاته انسانان په دې بدنام دي غلطه وایست ولې غلا کوي خر غله غلطه وایست ولې غلا کوي خر غله خر غلا نه کوي په پو دی د ازله سره غله خو ستا د ښار لوی تجاران دي بې کیفته درمل راوړي غداران دي د مسکین د جیبو غل درملتونونه په نسخه کې بیا ډاکټر کوي ظلمونه تاسې یو شمېر انسانان لوی جاهلان یاست په خپل دین نه یاست خبر ګمراه کسان یاست په ولور چې خرڅوئ خپل اولادونه په حرامو مو ډک کړي خپل نسونه پر غلجي او دراني باندې تباه یاست په مرض د قوم پرستۍ مبتلا یاست د قرآن په هېڅ دستور نه یاست خبر د اسلام په شعور نه یاست خبر خوب خورک او شهوت زندگی بولي خوب خورک او شهوت زندگی بولي جهالت او رذالت بندگی بولي په وطن کې مو فساد وي او ظلمونه په وطن کې مو فساد وي او ظلمونه تاسې ټوله کړي و ډول ته اتڼونه خپل ښځه په بازار کې تېروي د چغال غوندې نارې پورته کوي په اول موټر کې زوم ناست وي په خیال بل موټر کې جاهلان په غال مغال ډول والا ته ډېرې پیسې ورکوي د واده شپه مو په ډول اعلانوي د عمرې اج په ریا ادا کوي په فیسبوک کې نشروي خپل عکسونه د نامه لپاره کوي خیراتونه په ریا باندې اخته یا په غفلت یاست یا په جنګ باندې اخته یا په نفرت یاست پیسهدار او زورواکي مو مستان دي سواداره مو بیکاره سرګردان دي پارلمان مو چورلمان دی نه شرمیږي سوله نسته جنګ روان دی نه پوهیږي په هیواد کې مو د کار سړي نیستي ده عیاشان مو کارپوهان څه بدبختي ده فقل وجه دی حاکم قانون مو نسته هر چارواکي دی ظالم سمون مو نسته آیا دغه انسانیت او اسلامیت دی آیا دغه انسانیت او اسلامیت دی آیا دغه حکومت او عدالت دی پر موږ خرو باندې تل خاندي چې دوی خره دي پر موږ خرو باندې تل خاندي چې دوی خره دي د ځان یو مثال مو وایست توپیر څه دی ډېره مننه دوستانو